بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات د هیرو ټلویزیون ټول مینوالو او لیدونکو ته. زه عثمان غني افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی نو راغلی یم دلته لغمان ولایت ته. نو زه د کرکټ ټول مینوالو ته دغه یو پیغام لرم چې کرکټ چې کله تاسو کوئ نو یو داسې یو مقصد سره یې وکئ چې تاسو پکې آینده جوړه شي. دا نه چې تاسو مطلب د کور نه راوځئ او خپل ټایم هم خراب کړئ، تعلیم نه هم پرې وځئ. نو خپل تعلیم هم ورسره جاري وساتئ، خپل لمونځ او اودس هم ورسره کوئ. ورسره په ترڅنګ باندې تاسو په کرکټ باندې ډېر زیات فوکس وکړئ. څوک چې د کرکټ ډېر زیات شوقین وي نو خپل ټایم مه خرابوئ، ښه کرکټ وکئ، د افغانستان دپاره یو ښه نوم پیدا کړئ. څنګه چې په نړۍ کې زموږ لوبغاړي ځلیږي، راشد ارمان، مجیب، محمد نبی ساخیل، اصغر افغان، شهزاد محمدي، داسې نور ډېر لوبغاړي دي تاسو یې په سکرین په پرده باندې وینئ. نو دغې دپاره تاسو کولی شئ چې ښه کرکټ وکئ. دا نه چې تاسو راشئ یا ګپ شپ دپاره یا مطلب اکیډمۍ ته راځئ ټایم پاس کېدو دپاره چې د خپل ټایم هم خرابوئ، د کور د خلکو ټایم هم خرابوئ، څه ګټه هم بیا نه رسئ. نو دغې دپاره تاسو کولی شئ چې ښه تمرینات ترسره کړئ. په لغمان کې هم ډېرې زیاتې اکیډمۍ جوړې شوي دي. ښه کرکټ دی، که دلته نه جلال آباد ته راشئ، جلال آباد کې نه کابل ته لاړ شئ، نو کولی شئ تاسو ښه کرکټ وکړئ. والسلام.